په دغه کتنه کې چې د یکشنبې په ورځ غرمه مهال ترسره شوه، دواړو لورو د افغانستان او سعودي عربستان ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د موافقتنامې په اسلامي نړۍ کې د موجودو ستونزو په حل او په افغانستان کې د سولې او ثبات په ټینګښت کې د سعودي عربستان رول، د سیمه ییزو همکاریو په چوکاټ کې اقتصادي مسایلو، په سعودي عربستان کې د افغان سوداګرو او کارګرانو د ستونزو د حل او افغان حاجیانو ته د حج د مراسمو د پرځای کولو پر مهال د لازمو اسانتیاو د رامنځته کېدو په باب بحث او خبرې وکړي. په دغه کتنه کې د افغانستان جمهور رئیس ډاکټر محمد اشرف غني احمدزي د افغان حاجیانو د ښې پالنې له امله د سعودي عربستان د دولت څخه مننه وکړه او ویل افغانستان غواړي چې سعودي عربستان د نړۍ د ستر اسلامي او د افغانستان د دوست هیواد په توګه د سیمه ییزو همکاریو په چوکاټ کې په افغانستان کې د سولې او ثبات د تامین په لاره کې خپل رغنده رول ولوبوي. جمهور رئیس ډاکټر محمد اشرف غني احمدزي د سیمه ییزو اقتصادي همکاریو اهمیت ته د اشارې په ترڅ کې وویل افغانستان غواړي چې د دوست هیواد سعودي عربستان سره پراخ اقتصادي اړیکې ولري. د حج د مراسمو پر مهال افغان حاجیانو ته د لازمو اسانتیاو د رامنځته کېدو په موخه د افغانستان د وقفي ځمکې په باب هم په دغه کتنه کې بحث او خبرې وشوې. د سعودي عربستان ولی عهد والا حضرت شاهزاده سلمان بن عبدالعزیز آل سعود افغانستان خپل ورور او دوست هیواد وباله، ویل چې سعودي عربستان ته افغانستان د یو مهم او اسلامي هیواد په توګه ارزښت لري او غواړي چې د دغه هیواد سره په بیلابیلو برخو کې خپل اړیکې لا پراخې کړي. د سعودي عربستان ولی عهد په سیمه کې د سولې او ثبات ټینګښت تر ټولو مهمه اړتیاو بلله ژمنه یې وکړه هر هغه څه چې په توان کې لري په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره به یې دریغ نه کړي. د دغه کتنې په پای کې دواړو لورو پریکړه وکړه چې د بحث شویو موضوعګانو د څرنګوالي لپاره دې دواړه خواوې د لا ډیرو تفصیلي بحثونو په موخه پلاوي وټاکي. والا حضرت شاهزاده سلمان بن عبدالعزیز آل سعود له جمهور رئیس ډاکټر محمد اشرف غني احمدزي څخه مننه وکړه چې له ژمنې سره سم لومړی د عمرې حج د ادا کولو لپاره بیت الله شریف ته راغی او بیا یې د سعودي عربستان له چارواکو سره وکتل. په دغه کتنه کې د افغانستان له اړخه د جمهوري ریاست لومړي مرستیال ستر جنرال عبدالرشید دوستم د اصلاحاتو او ښې حکومتوالۍ په چارو کې د جمهور رئیس فوق العاده استازي احمد ضیا مسعود، د حکومت د اجرایه ریاست لومړي مرستیال انجینیر محمد خان، د ملي امنیت صلاحکار محمد حنیف اتمر، د بهرنیو چارو وزارت سرپرست زرار احمد مقبل او د سولې د عالی شورا د دارالانشا رئیس محمد معصوم ستانکزي او د سعودي عربستان له اړخه د ولی عهد نائب مقرن بن عبدالعزیز آل سعود، د بهرنیو چارو وزیر سعود الفیصل، د کورنیو چارو وزیر امیر متعب بن عبدالله او د ریاض والی شاهزاده ترکی بن عبدالله بن عبدالعزیز ګډون کړی و. د افغانستان جمهور رئیس ډاکټر محمد اشرف غني احمدزي او ملګري پلاوي په سیمه ییز وخت د شنبې د ورځې په ماښام په بیت الله شریف کې د عمرې حج مراسم پر ځای کړل. ډاکټر محمد اشرف غني احمدزي د کعبې شریفې له طواف او په مسجد الحرام کې د 2 رکعات المونځ له ادا کولو وروسته په افغانستان کې د تلپاتې سولې د تامین، د افغانانو ترمنځ د اتحاد او اتفاق د لا ټینګښت، د ټول مسلمه امت او په ځانګړي ډول د افغان ځورېدلي ملت د سوکالۍ او نیکمرغۍ لپاره د لوی خدای په دربار کې دعا وکړه. فمن عافيته فقد أغنيت وأعطيت وأرضيت عنه كما نسألك يا الله. جمهور رئیس احمدزي او ملګری پلاوی د شنبې په ورځ مدینې منورې ته ورسید چې د مدینې منورې د امیر شهزاده فیصل بن سلمان بن عبدالعزیز او په سعودي عربستان کې د افغانستان د سفیر سید احمد عمر خیل لخوا ورته تود هرکلی وویل شو. د افغانستان جمهور رئیس ډاکټر محمد اشرف غني احمدزي او ملګری پلاوی بیا د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم زیارت ته لاړ او په نبوي جماعت کې د 2 رکعات المونځ له ادا کولو وروسته په آن حضرت او د هغه په یارانو درود ووایه. الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله يا خير خلق الله الصلاة والسلام عليك الصلاة والسلام عليك وعلى آل بيتك وعلى آل بيتك.
د افغانستان جمهور رئیس د خپلو انتخاباتي کمپاینونو په بهیر کې د افغانستان له خلکو سره ژمنه کړې وه چې د افغانستان د نوي جمهور رئیس په توګه به خپل لومړنی بهرنی سفر په بیت الله شریف کې د عمرې حج له ادا کولو پیل کړي. د افغانستان له جمهور رئیس ډاکټر محمد اشرف غني احمدزي سره په دغه سفر کې د جمهوري ریاست لومړي مرستیال ستر جنرال عبدالرشید دوستم، د اجرایه ریاست لومړي مرستیال انجینیر محمد خان، د اصلاحاتو او ښې حکومتوالۍ په چارو کې د جمهور رئیس فوق العاده استازي احمد ضیا مسعود، د ملي امنیت صلاحکار محمد حنیف اتمر، د بهرنیو چارو وزارت سرپرست زرار احمد مقبل، د عالمانو د سراسري شورا رئیس مولوي قیام الدین کشاف، د سولې د عالی شورا د دارالانشا رئیس معصوم ستانکزي، یو شمېر دیني عالمانو او د جمهوري ریاست ویان نظیف الله سالارزي ملګرتیا کوله. جمهور رئیس احمدزی او ملګری پلاوی سعودي عربستان ته له 2 ورځني سفر وروسته پرون شپه هیواد ته راستون شو.